نیروهای امنیتی پلیس حوزه دوم شهر کابل یک تن را که مبلغ بیش از 6 میلیون افغانی را از شفاخانه ملی و تخصصی جمهوریت همراه با دیگر همدستانش سرقت نموده بود را بازداشت نمودند. د جمعې شپې باندې یو تعداد غلو چې جمهوریت شفاخانې ته رالو. د جمهوریت شفاخانې څخه څه تعداد نقد پیسې غلا کړې چې د هغو پیسو تعداد 2.5 لکه افغانۍ وې. نو دا یوه ډېره دردونکې واقعه مابین ته راغله. سمدستي چې کله د شفاخانې د رئیس صاحب او د نور کارمندانو لخوا موږ ته حال راکړل څو موږ دستي هلته مجاهدین ولېږل، کشفي معلومات مو هلته واستول. د دوهمې حوزې مجاهدینو زړورو مجاهدینو په دغو غلو باندې د چلستون ساحه کې چاپه واچوله. الحمدلله د موږ چاپه کامیابه وخته. د چاپې په ترڅ کې هغه غل چې معصوم نومیږي هغه هم ګیر سو، څه نقدې پیسې هم ورسره ګیر سوې، څه اندازه پیسې دوه کسان غله چې د نور ملګري دي هغو وړې دي. هغه به هم انشاءالله په لنډ وخت کې د موږ تر تعقیب لاندې دي، چېرته خلاصېدای نشي. در همین حال فرد بازداشت شده نیز به جرمش اعتراف نموده میگوید این جناب عبدالمعصوم فرزند عبدالرسول مسئول چمایس شفاخانه جمهوریت که مدت چندین سال می شود که این وظیفه را پیش می برم. سیف شفاخانه توسط بنده و 2 تن سارق دیگر که به اسمای نویدالله و امید اونا فعلا غایب می باشند که یکی از اونا کلیساز می باشه و حساب به سرقت برده شده و دزدی شده که از این کار خود پشیمان سخت پشیمان هستم. آمر حوزه دوم امنیتی پول به دست آمده را برای دکتر محمد الله علی شنگ رئیس شفاخانه ملی و تخصصی جمهوریت تسلیم نمود. شب جمعه که گذشت تاریخ 2 دلو در حدود 6,238,000 افغانی پول مصارف شفاخانه جمهوریت که از طرف اداره صلیب سرخ کمک شده بود به خاطر نان مریض، به خاطر اکسیژن مریض، به خاطر فعالیت شفاخانه با تاسف که توسط دزدان بسیار حرفوی به سرقت برده شد که خوشبختانه از طرف آمریت حوزه دوم امنیتی که در راز مولوی صاحب عبدالله غزنوی قرار داره و جناب احمدی صاحب که عامل کشفشان است، عملیات فوق العاده به موقع اجرا کردن که خوشبختانه دزدایی که پول به سرقت برده بودن دستگیر، شناسایی. خداوند کسایی را که پول نان مریض دزدی میکنن، اکسیژن مریض دزدی میکنن که مریض خفک شوه و بالاخره تیل مریض دزدی میکنه او را خداوند میشرمانه.